من لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. دا هم تازه او مهم خبر. ترکیه او قطر په ګډه د کابل هوایي ډګر د مدیریت هڅه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت قطر ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان تر سفر وړاندې په دوحه کې په یوه ګډه خبري غونډه کې ویلي چې دوی غواړي په ګډه په دې برخه کې پریکړه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد عبدالرحمن ثاني بیا ویلي چې قطر او ترکیه په دوامداره توګه په افغانستان کې له موقت حکومت سره کار کوي څو د کابل هوایي ډګر د عادي پرانیستلو په برخه کې پریکړې ته ورسیږي. د کابل هوایي ډګر اوس مهال د افغانستان او نړۍ د نښلولو یو له اصلي لارو ګڼل کیږي او یا د دواړو هیوادونو تر دې وړاندې هم د کابل د هوایي ډګر د مدیریت لپاره ټټر وهلی و. څه موده وړاندې عربي متحده اماراتو د کابل د هوایي ډګر د چلولو او د مدیریت لپاره علاقمندي ښودلې وه. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاته معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.